السلام علیکم. وعلیکم السلام. لالا چیرته یې؟ زه غواړم چې په مارکیټ کې یم. وزه خو مخه طبیعت ګډوډ دی، لږ ډاکټر لا څم. زه درځم انشاءالله په ګنټه کې سم ډاکټر ته به وخم. ها بس لالا زه کلی ډاکټر ته ځو نو خام مړه. دا خو کاټم شو. اسې نه کلی ډاکټر لا لوړ شي لا خراب یې ګډوډ یې نه کې غریب. بس ډېر اغلا ها. دا ډاکټر صحیح دی بس ټول منده یو. وعلیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام. په خیر نو خیر جوړیږي. خیر جوړیږي. ٹھیک ٹھاک. یاره ډاکټر صاحب ماته خو ډېر زیات تکلیف دی. و خدای لا خیر وکړي. څه شي تکلیف دی تا بچکا؟ والا چې لږه د مارې مې خوږېږي او تبه مې هم ده. مارې مې خوږېږي او بل شی دی او تبه مې هم ده. تبه کوم ځای یې تبه نیولی؟ یاره دا خېټه یې نیولې. خېټه نیولې او خوب یې د مارې نیولې. مارې د خوب یې نیولې. ها دا دلته لږه سبونه سا و خېټه یې تبه نیولې. اوس کې نیونه شوې واسه کمال به سره ساده یې چې ها دا څنګه یې نیوه؟ یو سل و پنځه شپېته تبه دی. دا غېږه ما صبر وکړه. ها و مارې هم دو. مارې هم وکړي. مارې هم دو که نه؟ خلوی میں نخل کی خان بیغام شا خان وائی ڈاکٹر سے تابو دیکھنا نامر آن سکنا چھے ڈاکٹرون تابوئی چھتا کئی ڈاکٹرون خود تابوئی نکئی ڈراپنا بیتا لگاو خان ډاکټر صاحب مې روشي برګر ورته چې ورته ته بیا ډنډه مې ورونه ته مې یې ولګاو تو سر ټول خاله نیو تاسو څنګه وای تو که خو خلوکا یو ډوکا نه دی شته چې باډي نشته او څه الله مال شاه بیا مولا روشي بیا وی شي ډاکټرون معلومات دي. زه خو ډاکټر صاحب دا خلک په لوس کې لګوي. څه شی یې ویل؟ دا خلک په لوس کې لګوي. نو ډاکټر څه یې کوي؟ غلی څومره په لوس کې یې لګوي او په خاک کې یې لګوي. ټول عمر کورسونه مو کړي دي. وای وای ډاکټر صاحب ورور مې رانغی. ورور د خپلو خیرو کې ورور مې خپل کور کوي. اوس کور ته زه شروع کوم پرېږده چې ورور دې څه ته مې ډانډه وې. ها مخ مې نه وروه. no. زه په یو 15 منټه کې به ټیک ټاک به ښه وینه کنه کافرې به وشه کړې. جنونه ډاکټر صاحب جی دا څه څه دی ګرانه؟ څه څه کړه؟ مړه دا دوست سره یې ولګي نو ته خو ته لګولې. ډاکټر څه یې کوي؟ ولې مې جوړ کړی نو؟ دا دې کوشش شایم نو سره په کې کې ټول وو دا ولې نو دا ما پوښتنه زما پوښتنه دا راځي نو په کار I'm